دا تاسو ویل چې د چا خاوره ده ساده سړیه دا زما خاوره ده دا تاسو ویل دا د چا خاوره ده ساده سړیه دا زما خاوره ده ته تاریخ نه ځان خبر کلکشان دا مې د پلار او د بابا خاوره ده نجیم عثمان ته څه شعرونه ډالۍ کومه چې د ښار د شوره راغلم د ښار د شوره راغلم د سپین او توره راغلم په سر سر توره راغلم د سترګو توره راغلم د زړه ټکوره راغلم تا پسې ګوره راغلم تا پسې ګوره راغلم څه شعرونه وایم بیا به نظم وایم نجیم عثمانه ناره د زنده‌باد دې ښه په جارو کا حاجي صاحب زمونږ هم وړوکی غوندې کار وکړه حاجي صاحب یا خو ومنه چې دا کیسه هم ستا وه یا د دې ظلم سلار وکړه حاجي صاحب او چې ما نه منې نو تا چېرته منمه ورته ښه دغه تشمار وکړه حاجي صاحب او پټ مخونه خو د غلو غدو کار دی مخ کاره که نو ګزار وکړه حاجي صاحب پټ مخونه خو د غلو او غدو کار دی مخ کاره که نو ګزار وکړه حاجي صاحب د لیوال پوښتنې نه وژلی کېږي دا جواب غواړي گفتار وکړه حاجي صاحب نور څه شعرونه درته وایمه راټول دې پښتانه کړه راټول دې پښتانه کړه لر او بره در نظار شم د لوی د امن صلح کوري لوی خیبره در نظار شم مومندو افریدیانو وزیرو باجوړیانو تمام پښتنو لستا د زړه سره در نظار شم لیوال یما سر مې په تلي کې درته راوړو په چغه درته وایم ښه په نره در نظار شم ناره د من پورته کاره مخکې شه سالاره مونږ ټول درته په څنګ یو ښه په نره در نظار شم رهبره در نظار شم دغه نظم درته وایم چې دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی د دې دوو ور باندې جنګ دی یو بیګم دی یو باچا دی د بیګم په قید او بند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره آشنا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره آشنا دی نو مې ناخلم بیا کاریږي دا بیخي زوی د بلا دی نو مې ناخلم بیا کاریږي دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د دولت پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي پښتانه دي سادهګان دي د نارې پسې تاویږي نو دې اړي ګړي وطن له خلک دې پسې تاویږي نو دام نظام د جولا چاله دا خو کور د یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی ای پشمار یو څو کسانو ای کمزرفه غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو ستا چې کمې پړپړي دي څوک دی دي څه وړي دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړي دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي دا چې چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به یې ورکېږي داسې نه چې چورتالا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی فرمایشونه خو دوه درې دي خو نجیم عثمانه د چا فرمایش پوره کړمه زه د ستړي ژوند کاروانو مسړیا وایم درته خامخا امیر صاحب زه د ستړي ژوند کاروانو مسړیا ما جنګ نه کوو روانو مسړیا او دا خو تا راته پاخه برجونه جوړ کړل زه د صلح په ارمانو مسړیا او زه منمه څه کمی به راپکې وو فرشته نه وم انسان وم مسړیا زه منمه څه کمی به راپکې وو فرشته نه وم انسان وم سړیا دا چې څوک راته بیا بیا راغاړي وځي هم له ده نه پریشان وم سړیا دا چې څوک راته بیا بیا راغاړي وځي هم له ده نه پریشان وم سړیا او د لیوال سره مې څو ورځې پښتو وه نن پې ښه ډېر پښیمان وم سړیا دغه نظم وایم الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي چې خبر په انتها شي د روپۍ به پاتې نه شي چې د ښکلو په سلا شي
د یو ښکلي ملاقات کې دواړه ورک په خپل خپل ذات کې د سلام او کلام وروستو ښه د ډېر احترام وروستو بس په شمار یو څو لمحو کې بیرته تلو خپنې وکړي بیا یو څو قدمه وړاندې بیا په بیرته راکتو کې دا د کوم رقم انداز و چې په دې کې د څه راز و نه تپوس کړې نه څه لا کړې بس زمونږ د زړه کې غلا کړې زه په مینه څه پوهېږم ته په ټوکو کې رښتیا شي الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي او ته چې داسې په خندا شي لکه زرکه په یو سا شي ته خبرې لیونیه راتاوان به هم په ما شي ته چې داسې شور او شر کړي اوس به ټول کلی خبر کړي بیا د مینې تهمتونه دا کاږه واږه نیتونه دلته کار په پیسه کېږي او موږ نه لرو نوټونه یو زمونږ خالي جیبونه بل د خلکو پیغورونه یو ناترسه زمانه شي بل زمونږ خوار نصیبونه دلته ساس کی هم گویا شي دلته اوري دیوالونه ستا د مینې راز به توی کې د الزام سپېره بادونه نه خبره به رسوا شي الا پیره بابا راشي الا پیره بابا راشي بیا خبر له پښتونخوا شي بیا خبرې له نظام شي بیا خبرې له باچا شي په توبو به توبهګار شي مجبورن به په چړا شي عدالت نه که خبر شوي حقیقت نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شوي د ځنګل په شان قانون دی ریاست نه که خبر شو دلته ځای په ځای وژنه نه تپوس ته نه پوښتنه بس عیاش عیاشي ده زوروره بدماشي ده زه لیوال بیخي کمزوری مهربانه پاک الله شي الله